څلور کسان به جنت ته داخل نسی، یعنی یو سړی به مسلمان وي او په اسلام کې به ژوند وکړي، دغه وروسته به دی جنت ته داخل نسی، الله رب العزت به جهنم ته داخل کی. دا زه نه وایم، دا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي، او دا حدیث زه درته ښیم چې په کوم کتاب کې هم راغلی دی. اول هغه کس چې هغه شرابي وي، یعنی یو انسان که چیرې د شرابو عادي سي او بیله توبې د دنیا څخه ولاړ سي، الله رب العزت یې جنت ته نه داخلوي. او دویم هغه کس چې هغه د یتیم په مال کې ناانصافي کوي، د یتیم مال خوري، لکه نن سبا چې ډېر زیات خلک د یتیمانو پر نامه باندې مال او پیسې ټولوي، نو دغه دې هم واوري چې وروره جنت ستاسو لپاره نه دی. او دریم هغه کس چې هغه سودخور وي، زیات مسلمانان د سود په نامه باندې کاروبار کوي او دې ته یو قسم جواز هم ورکوي، نو دا مسلمانان دې هم واوري چې ستاسو ځای جنت نه دی، ځکه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي. او څلورم هغه کسان چې هغه د مور پلار نافرمانه وي، الله رب العزت مور د مور او پلار د نافرمانی څخه محفوظ وساتي. دومره غټه ګناه ده چې رسول الله مبارک فرمایلی دي چې دا کسان به و جنت ته داخل نسی، یعنی دا کسانو ځای جهنم دی. او دا حدیث په مستدرک حاکم کې راغلی دی، حدیث نمبر دی 2545. خاص کر هغه ځوانان چې دغه مور پلار ژوند دي، مور پلار راضي کو، داسې نه وي چې مور پلار دنیا څخه ولاړ سي په داسې حالت کې چې ما او تاسو ناراضه وي، کني په ورځ د آخرت بیا د جنت بوی هم ونه وینو.